موحب د بهرنیو ځواکونو ووتل د دوحې تر تړون پورې تړاو نه لري که ووتل داخلي جګړه پیښیږي. نن ورځ د ملي امنیت سلاکار حمدالله موحب د یوې خبري ناستې پر مهال د هیواد د روان وضعیت د سولې او د ترکیې پر راتلونکي کنفرانس څرګندونې وکړې. موحب پر طالبانو تور پورې کړ چې د سولې لپاره کومه طرحه نه لري او مرکزي ټیم یې هم بې صلاحیته دی. په داسې حال کې چې دولتي ځواکونو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د طالبانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي. موحب وویل طالبان د سولې هڅې نه بلکې جګړې زیاتې کړي دي. نوموړي وویل طالبان د سولې لپاره هیڅ قرباني ورنه کړه او د سولې فرصت یې جګړې لپاره وکاراوه. نوموړي زیاته کړه چې د دوحې د جګړې کموالی نه بلکې کامل وربند غواړي چې طالبان باید دا ګام واخلي. حمدالله موحب وړاندې وویل چې د ترکیې ناستې ته به د طالبانو د پلاوي په کچه ټیم ولیږي. که د هغوی مذاکراتي ټیم په یاده ناسته کې ګډون کاوه دوی به هم خپل مرکچیان ولیږي. هغه د ترکیې د ناستې له ایجنډا بې خبري وښوده او ویل چې دا ناسته هغه مهال پایله ورکوي چې ایجنډا یې معلومه وي او د طالبانو له لوري هم باصلاحیته ټیم شتون ولري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان نشي کولی د جګړې له لارې واک ته ورسېږي. خبرداری یې ورکړ که بهرني ځواکونه تر یو جوړجاړي مخکې ووځي دلته به کورنۍ جګړه پیل شي. ټاکل شوې ده چې د دوحې تړون پر اساس د مۍ میاشتې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. خو موحب وویل چې بهرنیان د دوحې د تړون له مخې هیواد نه پرېږدي او دوی هیله لري چې دا کار عملي شي. موحب داسې مهال دا څرګندونې کوي چې تازه طالبانو او امریکا ته خبرداری ورکړی که د دوحې تړون پر اساس ځواکونه ونه باسي پر ضد به یې وسله مبارزه بیرته پیل شي. بلخوا بیا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته تازه سفر پیل کړی او په لومړي قدم کې ترکیې ته د تګ پرېکړه کړې.